السلام علیکم. زه غواړم چې تاسو سره د ښه شخصیت جوړونې په باره کې یو ځینې خبرې شریکې کړم او بیا په اخره کې د ښه عادتونو ترلاسه کولو او د بدو عادتونو پرېښودلو یو ټریک یا یوه طریقه زه تاسو سره شریک کوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې بد عادتونو نه ځان خلاص کړئ. تر ټولو اول د شخصیت جوړونې په باره کې کله هم د خپل شخصیت په مادیاتو باندې مه منحصر کوئ چې مثال له خبرې زه به ډېر ښه کالي واچوم، زه به ښه سټرانګ پرسنالټي والا یم، زه به داسې کوټ واچوم، زه به داسې قیمتي ساعتونه واچوم، زه به داسې عطرونه ولګوم، زه به دا وکړم دا وکړم دا وکړم، موټرو سره به انځورونه وباسم، خلکو ته به دا ثابته کړم چې د کورونو سره مې انځورونه ویستي دي او زه په ډېرو قیمتو ځایونو کې ګرځېږم. یا ځینې خلک به تاسې ګورئ چې د مشرانو سره د یو چا سره د سلفي اخیستلو دپاره به ګریوانونه شکوي او ورمنډې به وهي هغه ځای ته. ولې دونه ته خپل کرامت نه پېژنې، خپل ځان نه پېژنې، خپل شخصیت نه پېژنې، دا سلفیانې به اخلي. یو سړی به نن سبا خو بیخي غضب دا دی چې یو سړی به هغه به یو ډېر کمزوري موقف کې کنځاوي به هم کوي، بد اخلاقۍ به هم په دې ټکټاکونو کې کوي، وروسته به لاړ شي خلک به د هغه سره د سلفي اخیستلو دپاره خپلو کې یو بل سره ګریوانونه هم شکوي. یعنې د دې انسانانو هغه کرامت او هغه پرسنالټي او درنښت او عزت او سنجیدګي یعنې هغه د دوی په فکر کې نه وي. نو همیشه دپاره خپل ځان د نورو خلکو په ترو باندې غټ معرفي کول دا به هم نه کوئ. دویم نمبر باندې خپل ځان به د خپلې خولې په ترو باندې کله هم نه ډیفاین کوئ چې مثال له خبرې زما زه داسې تعلقات لرم، زما د فلانکي وزیر صاحب سره تعلق دی، زما د ډنګري سره تعلق دی، زما د والي سره تعلق دی، هغه سره مې تعلق دی او ما داسې وکړل، ما هغسې وکړل، فلانکی مې کړل، ډنګری مې وکړل. دا هم ستاسې شخصیت کې ډېر ستر خامي راولي، ډېر ستر نکار ستاسې په شخصیت کې راولي. صحیح ده. دریم نمبر باندې همیشه دپاره په نورو خلکو باندې پرده اچوئ. صحیح ده. نور خلکو باندې څنګه پرده اچوئ؟ ملګری دی دی یو غلطي ترې نه وشوه، دا ته معلومات کېږي چې هغه نه غلطي وشوه. یو ملګری دی دی مثال له خبرې یو ځای کې یو خطا ترې نه وشو، یو کار ترې نه وشو چې هغه غیر مناسب و، ته ځان په هغې باندې غلی کړه. یو خبره ترې نه داسې وشو چې هغه غیر مناسب وه، ته کوشش وکړه چې ته په هغه باندې پرده واچوې. ځینې خلک چې هغه څه شی وکړي هغه سره یو ملګری خپل مشکل ورسره شریک کړي، بیا د ده نور ملګري چې دی لاړ شي هغې ته ولا ما خو فلانکي ته دا مشکل و هغه مې حل کو او زه خو ماشاءالله داسې وم هغسې وم، د دغه ټوله پرده هغې ته ښکاره کړي. نو د بل چا په خطا باندې به پرده اچوې، سپکه رویه به نه کړې چې هغه ګلوریفای کړي، واضحه کړي، وخاندې، ها داسې وشول هغسې وشول. دغه شیانونه به ځان ساتئ. دریم نمبر باندې همیشه څلورم نمبر باندې د خپلې خولې خیال ساتئ. دینه سپک الفاظ مه وباسئ، بد اخلاق الفاظ ترې نه مه وباسئ. تاسې باندې یو وخت کې داسې وخت راځي چې ډېره سختي در باندې راځي، زر کسه تاسو ته کنځاوي کوي، سل کسه درته کنځاوي کوي، هر څوک ستا په خلاف کېږي. حتی په دې لیکلو کې په رسنیو کې په دې شیانو کې ډېر احتیاط کوي. دا مسله ډېره زیاته راځي چې ته یو پوسټ وکړي یا یو لیکنه وکړي یا یو ویډیو وکړي، ډېر خلک تا پسې کنځل وکړي او ته په دې کې جذباتو کې راشي او ته هم په رد عمل کې هغوی ته کنځه وکړي، سپک الفاظ استعمالوي. نه، دا د امتحان وخت دی، دا د درنښت د امتحان وخت دی، د سنجیدګۍ د امتحان وخت دی چې په سخت وخت کې به هم چاته سپکه نه وایي، سپک الفاظ به چاته نه کاروئ، بد اخلاق الفاظ به چاته نه کاروئ، مور خور به چاته نه یادوئ. که چېرته دې دغه شی وکړل یو ځل د خوله په دې باندې عادت شو، د شخصیت دې په دې باندې عادت شو، نو ته به بیا سبا سپین ږیری اتیا کلن بهی خو بېباکه بېډبه بېتبلکه انسان بهی. او که چېرته دې په ځوانۍ کې د دې شیانو نه ځان وساته نو تا خپل حیثیت هم وساته، خپل مقام دې هم وساته، خپل اعتبار دې هم وساته. دا څلورم نمبر خبره شوه. پنځم نمبر باندې همیشه دپاره په یو ځای کې مه اویلیبل کېږئ. بیا یو چا درته زنګ نه وهلی ته غر ور روانې، یو چا درته میسج نه کړی، یو چا درته دعوت نه کړی ته بیا دعوت ته ور روانې. همیشه دپاره چې یو څوک تاسې سره دوستي کوي، که هغه دوست مي که خپلوان مي که هر څوک وي، دونه حده پورې هغه سره ورشه درشه کوئ چې هغوی ستاسې د راتګ د خپل خوشحالۍ سبب وګرځئ. تاسې د خپل تسکین په خاطر باندې یا د خپل خوند په خاطر باندې بې دعوته یو چا کره ورتلل، په یو چا باندې مثال له خبرې یو چا باندې بېګار اچول، یو چا باندې دې شیانو نه ځان وساتئ چې څونه ته لږ اویلیبل وي د خلکو دپاره، هغومره به ته چې دی زیات قدرمن وي د هغه خلکو په نظرونو کې. شپږم نمبر باندې همیشه دپاره مستغني خوی ساتئ، زهد والا خوی ساتئ. یو چا باندې په زوره خېټه تاوانول، یو چا باندې مثال ته راکړه د لاس کې د چې څونه ښایسته شی ده ټک ځان ته اخیستل، یو لاس کې د ساعت وکړه ته راکړه د خپل لاس کې اچول، موبایل دی موبایل ته وږی کېږي، یو بل شی دی ورسره هغې ته وږی کېږي، یو ښه جوړه سپلۍ دی ورسره ولیدل هغې ته وږی کېږي چې ما ته به کله جوړالې، ما ته به کله تحفه راکړې، ما ته به کله دا کوې، ما ته به کله هغه کوې. د دې شیانو نه ځان ساتئ. دا انسان د تباهي سره مخ کوي. دا انسان کوشش کوئ چې څونه هم غریب شي چې په خېټه کې دی یوه مړه ډوډۍ نه وي، ته کوشش کوه چې بې سطحه په چا باندې ځان مه تاوانوه، یو بې سطحه په چا باندې ځان مه دغه کوه. یو ځای کې یو چا درته یو شی نه درکوي، ته د خلکو نه په زوره تحفې غواړې، ولا ما ته دا کتاب ډالۍ کړه، ولا ما ته دا شی ډالۍ کړه، ولا ما ته هغه شی ډالۍ کړه، او ما ته دا راکړه، او ما ته دا انسان سپکوي. د دې شیانو نه ځان ساتئ. زهد لږ په زړه کې زهد راوله. د سوال په ساعت باندې یا د سوال په موبایل باندې یا د سوال په سپلیو باندې به ته خپل ځان قوي معرفي کړي، ته به د دې نه څه خوند واخلې. مې که چا درته په تحفه کې درکول درې کړل خبره نشته ده، خو ته په زوره ځان خلکو ته وږی کول، د سترګو وږیوالی اختیارول، ځان ورته دغه کول، کم راوستل، دا خو سپکه خبره ده که نه؟ دې نه به ته څه خوند واخلې. نو دغه شپږ خبرې چې دی دا تاسې ورو په ژوند کې عملي کوئ. تاسې بیا لږ په دې خپلو حالاتو کې تغییر ته وګورئ، لږ په دې خپلو ملګرو کې تغییر ته وګورئ، لږ ځان کې تغییر ته بیا وګورئ، تاسې به د دې نه خوند واخلئ. یقین وکړئ چې ستاسې عزت او ستاسې کرامت. ښه، یو اخري خبره
چې سپکه خوله بل چاته هم مه خوځوئ، بل چاته هم مه وایئ، خو د بل چا نه هم مه اوره ګوره. غوږونه په دوسۍ باندې مه مخته کوه. همیشه دپاره غوږونه په درنه خبره، په غیرت باندې، په عزت باندې مخته کړه. که یو ځل له سپکو خبرو سره عادت شي، یقین کوئ ورته خلک کنځاوې کوي، ستا به بې پروا نه تا ته به خندا درځي. سبا به په یو ډک مجلس کې چې درته کنځا کړي بیا څه کوې؟ نو په دې خاطر دغه شپږ خبرې چې دا ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس راځو عادتونو ته چې څنګه یو انسان ښه عادتونه خپلولی شي او کمزوري عادتونو نه ځان ساتلی شي. د دې لنډه فارموله دا ده چې عادت چې شته وي، عادت دې ته وایي چې انسان د یو کار سره عادي شي. چې کله ته د کار سره عادي شي، معنا دا ده چې دا کار ته دپاره نارملایز شي، عادي شي درته، دا بیا ستا په لاشعور کې شي. د انسان په ذهن کې دوه دانې طبقې دي. زه تاسو ته دا ډېر په اسانه مثال باندې وایم. یو ښکته طبقه د سب کانشسنس، یو اعلی طبقه د شعور ده، کانشسنس ده. صحیح ده؟ دا سب کانشسنس دا داسې لکه د انسان د دماغ یو ګودام وي. ته عادتونه کې په لاره کې روان وي، مثال له خبرې سترګې رپې ځان سره، مثال له خبرې خوله رپې، یا ستا په وجود کې کارونه کېږي، دا ټول په لاشعور باندې کېږي. یا مثال له خبرې یو په سایکل باندې ته روان یې، ته پیډل وهې او ستا فکر بل ځای کې. ګوره سایکل باندې ته روان یې، پیډل چې دی دا په لاشعوري ډول باندې وهلی کېږي. ښه که چېرته مثال له خبرې ته یو چا سره په بایسکل ولاړ یې او ته غواړې چې دغه پیډل چک کړې، نو ته په خپل ذهن باندې دغه هغه پیډل چک کړې. دغه د پیډل وهل چې ته د لاشعور نه شعور طرف ته راولې. نو په همدې ترتیب باندې انسان چې په کوم څیز باندې تمرکز کړی وي، هغه څیز چې دی هغه وخت د شعور په کچه باندې وي. صحیح ده؟ کانشسلی وي. کله چې هم ته یو عادت کې، نو تا نه د عادت سب کانشسلی کېږي. ستا په دې ګودام کې، د دماغو په ګودام کې چې دی د عادت ثبت شوی وي. نو ځکه ته یو چېرته روان یو غیر ضروري ډول باندې تا نه یو کار وشي، یو عادت درنه وشي، ته به بیا وروسته خفه مې چې والله ما دا ولې داسې وکړل. دا وجه دا ده چې ته دې سره دونه نارملایز شوی چې ستا سب کانشسلی هغه عادت د تا نه وشي، ته په کنټرول کې نه یې. د دې اسانه طریقه دا ده چې هر عادت غواړې ته بدل کړي او ته شعوري ډول باندې بدل کړي، نو ته به د سب کانشس حالت نه، د لاشعور حالت نه به شعور حالت ته راولې. مثال درکم، ځینې خلک هغه پیپسي وڅکي یا یو شربت وڅکي او هغه شربت نه وروسته اواز وکړي، غرب غوندې اواز وکړي، نو دغه اواز چې دی د ارګمۍ ورته وایي که نه، یا هټکې ورته، یا ارګمۍ ورته وایي، ارګې ورته وایي. د دغه څیز دا اوس یو بد عادت دی په مجلس کې. ته کې حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دې نه منع کړی دی. اوس دا د تا نه کېږي، ته بغیر اختیاري ډوډۍ دی خوړه، غر عادت دی ورسره وکړه، بده خبره ده، بد عادت دی. دا ستا نه سب کانشسلی دا کار کېږي. کانشسلی به دا ته څنګه اصلاح کړې چې کله مثال د خبرې ته ډوډۍ خورې او پیپسي څکې او ته په دې باندې پوهېږې چې ما ته د ارګمۍ راځي، نو د دې ارګمۍ نه یو څو دقیقې مخکې یا یو دقیقه مخکې ته دا دغه کړه، که چېرته ما ته ارګمۍ راغی نو زه به په دې باندې فکر کوم او زه به دا نه کوم، زه به دا په خاموشۍ سره د خپلې خولې نه وباسم، یا په طریقه باندې چې د دې اواز څوک ونه اوري، بدې ښکاره نه شي. نو ته چې کله د هر بد عادت نه یو دقیقه 2 دقیقې مخکې سوچ کول شروع کړي، د خپل ذهن په دې مجبوره کړي چې د عادت نه مخکې سوچ وکړي او ستا د ذهن په دې عادت باندې کار وکړي، سوچ پرې وکړي، نو دغه عادت به ته بیا د سب کانشس طبقې نه کانشسلی طبقې ته راوستلی شي، لاشعوري طبقې نه بیا شعوري طبقې ته راوستلی شي او په دې باندې به ته فکر کولی شي او بیا به دغه عادت ته پرېښودلی شي. نو هر عادت چې هغه د لاشعوري طبقې نه شعوري طبقې ته راوستلو کوشش وکړئ. دا یو تمرین دی، په دې باندې وکړئ. اول کې به تاسو ته سختي وي، خو وروسته به تاسو بیا په دې باندې عادت کېږئ او وروسته به چې تاسو بیا کولی شئ چې خپل غلط عادتونه ورو ورو کنټرول کړئ.